د تورخم ښارګوټي دا هټیوال د تورخم په ښاروالۍ او د ترانسپورت په مدیریت تور پورې کوي چې د دوی پخواني دوکانونه یې په هماغه ځای د نوي مارکیټ جوړېدو په بهانه وران کړي او له دوی سره یې ژمنه کړې وه چې د نوي مارکیټ له جوړېدو وروسته به دوکانونه خپلو اصلي مالکانو ته سپاري، خو په وینا یې چې دواړو ادارو هڅه کړې چې نوي دوکانونه د پیسو په مقابل کې نورو کسانو ته ورکړي. دا داسې وه چې د 110 په 1.5 پورې دوکانونه وران شو. موږ سره ښاروالۍ اسناد شته، ویل اساسي توګه باندې جوړو چې څه د تورخم لایحه وه او د بازار او د حکومت څخه خبره وه. تاسو یې منئ، موږ په سر سترګو ومنله، دوکانونه ورته وران کړه چې اوس جوړ شو. اوس موږ وروره اډې ته هم دننه نه راپرېږدي، وایي سبا اډه راخیږي. نو دا اډه راخیږي، زه تیزه خبره نه کوم، جذباتي خبره کوم. اډه چې راخیږي، والي صاحب نه مې دا غوښتنه چې ته په خپله راشه، دا ستونزه زموږ واوره، او که زموږ ستونزې ته یې رسیدګي ونه کړه، بیا تابوتونه راوړه، زموږ جنازې دې اډې نه وځي. دغه کوم دوکانونه چې موږ سره ژمنه شوې ده، دا له دولت نه موږ په جدي توګه غوښتنه کوو چې زیانمنو هټیوالو ته دې زر تر زره وسپاري، او که ویې نه سپاري د دې پر ضد به سوله ییز لاریونونه زموږ تر هغې روانې تر څو پورې موږ ته خپل حق نه راکړی. دوی د ښاروال او ترانسپورت له مدیرانو غواړي چې نوی جوړ شوی مارکیټ د پخوانیو هټیوالو ته د دوکانونو په ورکړه پرانیزي، او ترڅنګ یې د تورخم ښاروالۍ مامورین له ګنډمارانو ماشومانو څخه د هرې ګنډې پر سر د 500 پاکستاني کلدارو په اخیستو تورنوي. چې کوم پیسو ښکاره خبره ده، کوم چې د پیسو والی هغه ځي، کوم چې پیسې نه ورکوي هغه بند دي. هلته چې موږ لاړ شو، موږ وخیم ټکۍ م پاسپورټونه م رانخلي، ګنډې م رانخلي، هغه مسؤول شوی مال دی. دلته کنټینرو ته یو دغه مهرلاک بند کړي، بل چې راشي پیسې پې واخلي مهرلاک خلاص کړي ورته. ښاروال نن راشي وروره دوکانونه مهرلاک کړه، سبا چې مامورین راشي پیسې وروره واخلي دوکاندارونه 10,000 15,000 شپږ 20,000 بیا یې کولاو کړه، بیا ښاروال راشي وروره بیا دوکانونه مهرلاک کړه، بیا پیسې واخلي، بیا راشي بیا. خو د تورخم ښاروال راحت ګل زیارمل بیا د ترمینل په نوم مارکیټ یوازې د ترانسپورت ریاست اړوند بولي، او په اړه یې ځواب ویل هم د ترانسپورت مدیریت کار بولي. خو د ترانسپورت مدیر وایي وزارت یې رسنیو سره له خبرو کولو منع کړی. ترانسپورت د وزیر صاحب او د رئیس د ترانسپورت سره د وخت غږېدلم، دوی وایي چې دغلته کوم دوکانونه جوړ شوي دي دغه د ترانسپورت د نمایندګۍ دپاره جوړ شوي دي، نه د عامو دوکاندارانو دپاره. تصمیم په هغوی پورې اړه لري، ملکیت د ترانسپورت وزارت دی. راحت ګل زیارمل له ګنډیمارو ماشومانو څخه د ښاروالۍ د مامورینو له لوري د پیسو اخیستل هم رد کړل، او دا یې د ښاروالۍ له لوري د اصلاحاتو راوستو په مقابل کې د هټیوالو له لوري د دوی د بدنامولو هڅه وبلله. نو دا محض تورونه دي، صرف کله چې ته په ښارګوټي کې نظم راولي، طبیعي ده ته به یو کس د یو ځای نه خوځوي، یو بجګۍ سړک غاړې ته به یې کېنې، بل ته به وایي چې ته په نظم برابر شه. نو دا کار به ښاروالي کوي، ښاروالي چې کله دا کار کوي خلک معمول. له تورخم ښارګوټي داسې مهال د فساد او نورو برخو په اړه رپوټونه ورکول کیږي چې تازه ولایتي ادارې هم د تورخم ښارګوټي ته د ستونزو د حل په موخه یو هیئت هم استولی دی. سباون ساحل، روحي نیوز، تورخم.